د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. تورخم له راتلونکې میاشتې د 40 ساعتو لپاره پرانیستل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې دروازې د پرانیستل کېدو په تنظیم او دې چارې ته د امکاناتو په برابرولو کار روان دی. پاکستاني چارواکو دغه هیواد ته د ولسمشر اشرف غني د وروستي سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا دروازه به د 40 ساعتو لپاره پرانیستې پاتې کیږي. ولسمشر هغه مهال دا هم ویلي و چې د پاکستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان په صادراتي توکو بار لاریو ته به اجازه ورکوي چې په لاهور کې د هند تر سرحده ورسیږي. ننني ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاد شعیب رحیم میلمه دی. ستړي مه شئ استاد، په خیر راغلی بحث ته. د تورخم په دروازه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې هغه ابتدایي کارونه روان دي په تنظیماتو او امکاناتو سنجولو باندې. له راتلونکې میاشتې به دا لار پرانیستل شي. افغان حکومت ورته ډېر خوشبینه دی دې لارې ته و دوی د ولسمشر د وروستي سفر یو ښه لاسته راوړنه بني. دوی وایي چې په پاکستان دا شی ومانه چې دروازه باید پرانیستې پاتې وي. د دې ترڅنګ نورې اندېښنې هم شته. تاسو یې څنګه ارزوئ دا ګام؟ لومړی په دې مطمئن یاستئ چې پاکستان به دې ته غاړه کېږدي چې دا دروازه پرانیستل شي که څنګه؟ د لویه بخښونکي څښتن طلب سپېڅلي نعمت تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. که موږ وګورو په زموږ هغه د ټرانزیټ لاره ته تقریبا دغه تېرو 7 لسیزو کې هم دغه پاکستان د لارې نه او هغه ستونزې چې موږ درلودلې د تاریخ په اوږدو کې او په دې تېرو 100 کلونو کې موږ تاسې ټول شاهد یو چې تل زموږ دپاره د ستونزو نه ډک لامل و. همدغه داسې وختونه راغلي دي چې په موږ باندې بیخي دغه لارې بندې کړي دي په 80 میلادي لسیزه کې او 50 میلادي لسیزه کې چې زموږ اقتصاد بیخي سقوط سره رامخ کړی و. خو بیا په دې وروستیو کې په سیمه کې وضعیت بدلیږي، سیاستونه بدلیږي. 2001 کال نه وروسته بالخصوص په افغانستان کې لوی بدلون راځي او د تجارت او د راکړې ورکړې یو نوی باب را پرانیستل کېږي. په دې کې مهم ګام دا و چې په 2010 کال کې موږ اپټا د افغانستان پاکستان تجارتي او ترانزیټي تړون امضا کړ چې هغې له مخې موږ ته هغه پخوانی قرارداد چې هغه په ځای دا نوی قرارداد راغی. په داسې شرایطو کې موږ امضا کړ چې هغه وخت پاکستان ډېر برلاسه و. برلاسه په دې معنا چې امریکا سره اړیکې ډېرې ښې وې. په کوم مجلس کې چې دا قرارداد امضا کېده د امریکا بهرنیو چارو وزیره هیلري کلنټن خپله شتون درلوده او د هغه په شتون کې دا امضا شو. پاکستان اقتصاد ډېر زیات پیاوړی و. افغانستان سره نه یوازې راکړه ورکړه زیاته بلکې د افغانستان د وضعیت له کبله دوی ته $1 هم را روان و. خو بیا سره له دې چې موږ د هغه اپټا امضا کړه زموږ ستونزې حل نه شوې. ستونزې ځکه حل نه شوې چې یو څه په اپټا کې چې کوم شرایط موږ منلي وو موږ ځان سره زیاته کړی یا هغوی را باندې منلي وو یا موږ ومنلي، خو هغه شرایط زموږ دپاره ډېر زیات د ډاډ وړ نه وو. هغه شرایط تکرار شو. څومره په نړیوالې سوداګرۍ کې هغه شرایط شته دی د نورو هیوادونو ترمنځ؟ که نه داسې استثنایي شی نه موږ منلی و چې نورې دنیا سوداګرۍ کې هغه نشته دی یا موږ رسیدګي نه شوه کولی؟ یو خو موږ خپله هم بعضې شرایط ومنل چې هغه باید نه ومنلي. مثلا د انشورنس موضوع په دې کې، مثلا د جی پی ایس هغه اوزارونه دي چې هغه باید په موټر کې ولګي، ټریکینګ سیسټم دی چې موټر کوم ځای ته ځي، آیا پاکستان کې درېږي که افغانستان ته اوړي، د دې هر ټریکینګ سیسټم په سر 2,000 الی 10,000 کلدارې د هر موټر نه اخیستلی کېږي. همداراز د انشورنس موضوع ده چې تاسې نه څو چنده انشورنس اخلي تر څو دوی مطمئن شي تاسې دا مال نه ګوزوي، بیا هغه پیسې بیرته تجارت ته په کوم شکل باندې ورکول کېږي. ډېره کړکېچنه پروسه وه. یو خو دوی دلته بل نړیوال معیارونه دا و چې مثلا کله تاسې سیکیورټي چک کوئ، سیکیورټي په دې معنی چې وګورئ چې په دې کانټینر کې خو به ډېر شی نه تاسې نړیوال معیارونو نه په اساس باندې تر 1500 سلنې پورې تاسې چک کوئ. خو دوی چې دی 100% چک کوو، هر کانټینر یې چک کوو. په لاره کې بیا دا جدا چک یې د باج به یې ترې نه اخیسته، کشتم والا به ودرو، پولیس والا به ودرو، غټ جنجال. یو خو دا ستونزه. دویمه ستونزه دا وه چې زموږ دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ هندوستان سره باید تجارت ولرو. هغه په دې معنی چې موږ که زموږ موټر ته اجازه ورکړل شي چې مستقیما دلي ته لاړ شو، زموږ تجارت به ډېره پراختیا ومومي، موږ به د هوایي دهلیزونو ته هېڅ اړتیا ونه لرو. ستونزه دا ده چې دوی اجازه راکړه، خو هغه اجازه په دغه شکل باندې وه چې د هغه نه چې نه وه راکړې ښه وه. مثلا تاسې اول زموږ خو اکثره دا تازه میوې دي، نو دا تاسې لېږئ په لاهور کې چې کوم بندر دی واګه دلته دا کوزیږي،
دلته نه دا بیرته په کراچیو کې دا د واګې بندر نه اړوي چې تقریبا نیم ساعت یو ساعت لار ده پیاده دوی دا پیاده اړوي چې اخواته دا بیرته موټر کې باریږي د ازي دلی ته نو هغه تازه مال چې تخکته کې او بیرته پورته کې بل افغان لارې ته به اجازه نشته چې تلته نه بیرته مال راوړي نو چې الته ته بیرته مال نه راوړي دا په دې معنی چې اخواته به خالی راځي نو ته تجار نه به ته تګ راتګ پیسې اخلي په اپټا تړون کې دغه ټول موارد شته دي دغه ټول موارد شته نو دغه اپټا کې دغه ټول ستونزې شته دي چې د سره زموږ تجاران ته ډېره ستونزه رامنځته شوې وه اپټا کې دا لیکل شوي چې 15 کاله وروسته به دا موږ کینو په دغه بیا غږیږو خو له بده مرغه دا زموږ سیاسي وضعیت دومره خراب شوی و چې موږ هیڅ په ده باندې غږېدلي نو 2011 کال کې اپټا تطبیق شروع شو تر 2015 کال پورې هغه نه وروسته بندر عباس ته زموږ دغه موضوع ورکه شوه ځکه ولسمشر د وروستي سفر د پاکستان ته که موږ تاسو وګورو د اپټا نوم هم تقریبا بیخي یاد نه شو د صحیح دا موضوعات ویل چې افغانستان اوس د مرکزي او خط د جنوبي اسیا ترمنځ د پل حیثیت لري او پاکستان ته په یو ډول دا وښوده چې تاسو کولی شئ د افغانستان د لارې خپل صادراتي توکي تر مرکزي اسیا ورسوئ اما د اپټا نوم هم هلته چا وانخیستی د اپټا نوم نه دی اخیستل شوی او دوی هم پاکستان هم اوس فشار لاندې دی فشار لاندې په دغه رقم دی چې پاکستان غواړي چې اوس د تجارت د لارې نه موږ سره سیاسي اړیکې پراخې کړي پاکستان اوس غواړي چې موږ دوی سره راکړه ورکړه کمه کړو ځکه چې خپله د پاکستان تجار هم په دې خبرې باندې خفه دی چې د کابل بازار د افغانستان بازار هندوستان چین او ایران نیولی د پاکستان ونډه پکې کمه شوې زموږ ټول ډول تجارت کې دومره کموالی نه ده راغلی چې د پاکستان تجارت د 2.5 میلیارد ډالر نه دا راکوز شي 1.5 میلیارد ډالر ته دومره کموالی نه ده راغلی فقط دا ده چې د پاکستان ونډه پکې کمه شوې ده مستقیما موږ پاکستان ته د اپټا نوم ځکه هم نه اخلو ځکه چې موږ غواړو چې د یو بل دریځ نه دوی سره په دغه شکل باندې راکړه ورکړه وکړو موږ دوی ته دا ښیو چې موږ تاسو ته محتاج نه یو موږ په بندر عباس لارې نه تجارت کوو زموږ دپاره چابهار دی زموږ دپاره لاجورد دهلیز دی که څه هم لاجورد دهلیز چابهار د لارې نه راکړه ورکړه نشته خو زموږ دپاره د ویلو دپاره یو څه لرو چې په دوی باندې فشار واچو چې لنډ مهال کې نه اوږد مهال کې موږ بدیل لرو او بندر عباس د لارې نه زموږ راکړه ورکړه زیاته شوې هم ده نو پاکستان اوس په اوسني شرایطو کې په دې تکل کې دی چې د افغانستان تجارت دلته راکړه ورکړه بیرته شروع شي تر څو دوی وکولی شي چې د دې له لارې نه یو خو د سیاسي کړکېچ راکم کړي ځکه زموږ پاکستان سره یوه لویه ستونزه امنیتي ده دویم اقتصادي ده دوهمه دلته مهمه دا نقطه ده چې پاکستان غواړي مرکزي اسیا ته لار پیدا کړي دغه دپاره دا ده که موږ دوی وایي چې زموږ دپاره د هندوستان ته اجازه ورکول سره کرښه ده بیا زموږ دپاره هم دا سره کرښه ده چې موږ به تاجکستان ته ولسمشر اشرف غني څو کاله یو کال شاوخوا مخکې چې کله دا ننګرهار ته سفر درلوده هلته سوداګرو سره همدا خبره وکړه ډېر په جوش او هغه باندې ده وویل چې تر څو زموږ لاریو ته اجازه ورنکړي چې تر واګې ورسیږي د دوی موټر ټایر به را نشي دې خواته چې مرکزي دا خبره ولسمشر هغه وخت وکړه چې د اپټا د قرارداد 15 کاله پوره شوي وو هغه نه وروسته د 2014 کال نه 2010 کال که موږ نن سره مقایسه کړو وضعیت ډېر بدل شوی 2014 کال نه وروسته امریکا او د هغه اړیکې ډېرې خرابې شوې د پاکستان نو هغه د ده باعث و چې کله زموږ دپاره د فشار لاره خلاصه شي نو هغه د ده باعث و چې پاکستان سره زموږ دا راکړه ورکړه کمه شي دوهم ښه کار دا وشو چې 2015 کال کې امریکا او ایران خپلو کې دا شخړې حل کړې نو دا دوه کارونه په داسې یو شرط کې وشو چې زموږ تجارت طبیعي شکل باندې دا واوښته بندر عباس خواته د کراچۍ نه چې دلته پاکستان ډېر زیات تاوان وکړ دوی په دې تکل کې دي خپله د پاکستان هغه تجاران د سوداګرۍ خونې کم چارواکي چې دي دوی هم په دې تکل کې دي چې افغانستان سره باید دا راکړه ورکړه ځکه د دوی د وړو میلونه بند شو موږ قزاقستان نه راوړو د دوی چې موږ نور خوراکي غیر خوراکي توکي واردول تاسو دکانونو ته لاړ شي پخوا به ټول دکانونه راکوز د دکان درېیمه برخه هغه پاکستاني توکي دي چې راځي خو په دغه بحث کې باید یوه مهمه نقطه موږ هیره نه کړو هغه دا ده چې موږ په وچه کې ایثار هېواد یو زموږ دپاره اړینه ده او تل دا خبرې باندې ما ټینګار کړی دی چې زموږ ځان دپاره ټولې لارې خلاصې پرېږدو چابهار لارې باندې به کم کار کوو لاجورد دهلیز باندې به هم کار کوو بندر عباس به خو د پاکستان لاره به نه خوشي کوو زموږ دپاره ډېر ښه فرصت دی چې په دغه شرایطو کې چې زموږ په پاکستان باندې یو څه فشار دی اقتصادي فشار سره مخ دی موږ دوی سره اپټا بیا نیګوشیټ کو په دې باندې سره بحث کو هغه شرطونه هغه ستونزې چې سوداګر پې ناخوښ دی سوداګرو سره موږ ناسته ولرو د دوی نظرونه موږ په دې کې شامل کو او د عملي کولو وسې لرو چې عملي کوی شو هغه شی ومنل شي په دې وروستیو کې له بده مرغه زموږ ستاسې دغه د پژواک راپور موږ تاسې درلوده 80% حکومتي دغه زموږ تاسې
بستونه او چوکیګانې وزارتونه ریاستونه معینتونه دا سرپرستانو چلولي دي. یعنې په دې 15 کالو کې که موږ وګورو دا زموږ مهم کلیدي وزارت د سوداګرۍ وزارت دغه تقریبا زما په خیال دا درېیم وزیر دی سرپرست دی. معینان دغه تیر کال 2 معینان بیا بدل شو. همداراز تاسې د مالیې وزارت ته لاړ شئ دا دویم وزیر دی معینان یې هم ورسره بدلیږي. نو دا دی چې کله تاسې غواړئ چې په یو سیمه کې ستراتیژیک پالیسي ستراتیژیک موخې ترلاسه کړئ هغه دپاره مهمه دا ده چې ستاسې په دفترونو کې د خلکو تسلسل وي ځکه چې هر وزیر راځي یو کاله پورې خو د هغه سر نه خلاصېږي چې دا کیسه څه شی ده هغه نه وروسته چې هغه بدل شي تاسې هغه راواخلئ بدل یې کړئ بل وزیر راځي هغه بیا تجربه کوي. نو اړینه دا ده چې موږ خپل تخنیکي وړتیاو ته وګورو ځکه چې ستاسې مقابل کې هغه خلک دي چې هغوی 40-50 کاله په دې وزارتونو کې د پاکستان ریاستونو کې د پاکستان سیاستونو کې هغه بوخت دي هغوی تجارتونه کړي دي. کله چې تاسې هغوی سره ځئ راکړه ورکړې باندې میز په سر باندې خبرې کوئ ستاسې لوري ته باید آماده خلک اوسیږي هغه خلک اوسیږي چې د دې پروسې د نټ بولټ نه د بیخ نه ټول خبر اوسي په سیاست باندې خبر حقوقي برخو باندې باید خبر اوسي. که چیرې موږ خپل وړ کسان په دغه پروسو کې دخیل نه کړو نو له بده مرخه دغه به یو ځل بیا زموږ دپاره د شکست لامل وي. موږ به ونه توانېږو چې بیا 15 یا 10 کاله بیا به موږ همدغسې ځورېږو زما تجار به ځورېږي. نو مهمه دا ده چې دغه زرین چانس چې موږ لرو د ده نه ګټه پورته کړو. تاسو د پاکستان په هغه عواملو باندې وغږېدئ چې پاکستان ولې دې ته غاړه کېښوده چې تورخم دې پرانیزي یا د افغانستان ته اجازه ورکړي. بهرنۍ مرستې ورسره کمې شوې په کور دننه صادرات کم شو. تاسو وویل چې د وړې میلونه او نورې کارخانې به فلج شوې ودرېدې ځکه یو افغانستان په دې منطقه کې که دوی صادرات ته اړتیا ولري نور ټول هېوادونه تولیدات په کور دننه ډېر لري. اوس که راشو دغه رښتینولۍ ته پاکستان په دې تېرو 12-13 کلونو کې په وار چې کله فشار پرې راغلی دی غاړه ایښې چې دروازې پرانیزي اما ابزاري استفاده کوي له دې نه یا چې اوس بیا ولسمشر سره دا ژمنه کړې چې ستاسو صادرات ته موږ اجازه ورکوو چې تر ګوادره لاړ شي. څه فکر کوئ څومره به ودرېږي په دې ژمنه که بیا چل به پکې وي څومره باور کله چې تاسې راکړه ورکړه کوئ یو چا سره نو ته څنګه چې هغوی په موږ باندې تکیه دي څنګه چې موږ په هغوی باندې تکیه وو موږ باید داسې لارې چارې پرانیزو چې هغوی په ځان باندې تکیه کړو په ځان باندې داسې تکیه کړو چې موږ په کوم شرط باندې چې دوی موږ ته لار راکړي چې موږ هندوستان سره تجارت کوو موږ ورته اجازه ورکوو چې دوی مرکزي اسیا سره تجارت وکړي. نو که چیرې موږ باندې دوی هغه لاربندۍ موږ دا لاربنده کړو له بده مرغه د پاکستان لپاره د افغانستان سره سوداګري افغانستان د لارې د مرکزي اسیا او اوس ټرانزیټ په برخه کې دوی آماده دي دې ته چې موږ ته اجازه راکړي موږ ته هغه شی چې دوی ورته خپله سره کرښوي دوی نه غواړي چې هندوستان ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د لارې نه افغانستان نه مرکزي اسیا او مرکزي اسیا په ځای تاسې دا چې اروپا ته لاره خلاصې کړي دې ته پاکستان سره کرښوي. نو دا ده چې دا اوس زموږ سیاست پورې لري چې موږ سره کم کولی شو چې په دغه راکړه ورکړه کې خپلې ګټې خوندي کړو. که دوی زموږ دپاره مهمه دا ده چې زموږ صادرات اقلا هندوستان ته که په دغه لارې باندې اجازه ورکول کېږي زموږ دپاره دا ډېره د بریا خبره ده چې موږ مستقیما دلي ته خپل مالونه راوړو بل موږ ته اجازه فکر نه کوئ هماغه ستونزه به بیا تکرارېږي چې په افتا تړون کې وه دیز نه به لارۍ ځي ډکې او هغې خوا نه به بېرته تشې راځي سوداګرو ته به بیا ګرانه تمامېږي او څه فکر کوئ څومره به دا دی چې کله تاسې شرایط په دغه ځل که موږ داسې په اپټا کې شرایط ټاکو او په اپټا کې موږ غواړو چې لا زیات برلاسي اوسو نو یو دا دی چې په دې کې موږ د دوی نه دا شرایط په دغه شکل باندې وټاکو چې د دوی لاسونه موږ وتړو او اقلا سبا موږ ویلو دپاره څه ولرو نه یو دوهم دا دی که یو کوشش موږ وکړو چې دا اپټا د دوه اړخیز نه موږ څو اړخیز کړو مثلا په دې کې موږ تاجکستان راولو چې علاقه لري په دې کې شمولیت ولري که په دې کې موږ هندوستان هم راګډ کړو دا څو اړخیز شو که چیرې پروسه مشکله ده خو که چیرې دغه کار موږ وتوانېږو وکړو نو دې سره په اوږد مهال کې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته بلکې د سیمې اقتصاد ته به ډېره پراختیا ترلاسه شي. خو موږ به ګام یو ګام په یو وخت کې اخلو. زموږ دپاره اوس مهال مهمه دا ده چې د هندوستان مالونو ته اجازه که ورکوي که نه ورکوي اقلا موږ ته دومره که دوی اجازه راکړي چې موږ دلي ته مال ویسو
او د دلی نه بیرته راډکو خپل لارې راولو. نو که هندوستان ته دوی اجازه هم ورنه کړي زموږ اقتصادي ګټې به خوندي. بل دا دی چې موږ په دغه وخت کې په دوی باندې شرایط ومنو چې د ترانزیت په برخه کې موږ داسې میکانیزمونه رامنځته کړو چې دوی وخت نا وخت په موږ باندې دا تعرفې نه لوړوي، ځکه زموږ کله د انګورو وخت شي یو دم دروازه را باندې بنده کړي او بانه وکړي یا تعرفه لوړه کړي. نو دغه د توکو تور لیست جوړول او دغه تور لیست بیا وخت نا وخت بدلول را بدلول په دغه برخه کې موږ په دقت کار واخلو، د دوی نه موږ ضمانتونه واخلو او په دوی باندې یو څه فشار موږ واچو. دا خبرې که موږ په دې باندې ومنلې په اوږد مهال کې موږ کولی شو چې د دغه دریځونو نه ګټه پورته کړو. بل دا دی چې موږ تاسې که څه هم موږ وایو چې زموږ دپاره بندر عباس دی، خو بندر عباس د کراچۍ بدل موږ ته لا هم نه دی، ځکه چې ډېرې نړیوالې کښتۍ د کمپنیانې دي دغه نه ځي بندر عباس ته. بل دا دی چې که د افغانستان اقتصاد ته موږ وګورو شرق او غرب، نو غرب ته که چیرې مال راځي هرات ته د چابهار نه خیر اوږد مهال کې د بندر عباس نو هغه د پارسۍ ده، خو که ننګرهار ته تاسې مال راوړئ نو ننګرهار ته که تاسې په هرات باندې او بیا په قندهار او کابل باندې راوړئ دا خو ډېر کار دی. د دې په ځای که دوی د پاکستان نه مثلا د پنډۍ نه د پېښور نه مال راوړي او سوداګر خام مال راوړي دلته پروسسي بیا موږ صادرات دپاره امکان جوړو. نو زموږ دپاره اړینه ده چې په افغانستان کې که موږ غواړو چې موازي انکشافي رشد وشي نو موږ باید دغه نقطه په پام کې ونیسو چې یو ځای د بل بدیل نشي کېدای. ټول پرانیستې وي. زموږ او ستاسو یو نیم اقتصادپوه بیا وایي د همدغه د پاکستان فشارونو موږ اړ کړو چې نورو لارو پسې وګرځو. کنه که هغه پرانیستې وای موږ به داسې نه کولی چې مرکزي اسیا ته لاړ شو یا لاجوردو یا چابهار ته. اوس انتقاد دا دی وایي هغه لارې د هغوی تر څنګ بیا وایي دهلیزونه چې افغان حکومت ډېر حساب پې کوي په دې وروستیو کې صادراتو دپاره وایي ډېر ښاغه دي. دا ټول وایي ناکامه شوي دلیلونه هم شته. د ایران سره د امریکا ستونزې دي او بندیزونه دي، چابهار یې ناکام کړی، تر اوسه سرمایه ګذاري پې نه کېږي. د لاجوردو لار ده وایي ډېر وخت نیسي، هغه فعالیت چین سره د ټرین خط و هغه باندې هغه نمونه‌یي شکل تجارت وشو بیا نه دی شوی. اوس وایي چې دغه تګلارې ټولې ناکامې شوې ځکه بیرته پاکستان ته یې مخه کړې ده. د دې نه مخکې چې ستاسې سوال ځواب ته راشم مهمې نقطې ته اشاره وکړم چې ولې پاکستان په دغه لټون کې دی. یو خو هغه د دوی اقتصادي ستونزې دي، بل دا دی چې په اوږد مهال کې د دوی هم په دې قانع شوي دي چې د دوی ګټې مرکزي اسیا کې خوندي دي، مرکزي اسیا پورې تړل شوي دي او هغه مرکزي اسیا ته لار د افغانستان ده. د عمران خان ما وینا لیدله بیګا چې په لومړي ځل د نیغ په نیغه راځي ژورنالستانو سره اقتصادي موضوعګانو باندې غږېږي، نو دی خپله وایي چې موږ خبر نه وو او دې ته زموږ هېڅ پام نه وشوی چې مرکزي اسیا نه تر ټوله لاندې لار زموږ ګوادر ده او هغه د افغانستان د لارې نه، چې د افغانستان نوم د وانه خیسته. نو دا ده چې چین هم غواړي چې مرکزي اسیا سره د ګوادر د لارې نه وصل شي. بل چین غواړي چې دغه د ریل پټلۍ د ترکمنستان نه چې څنګه تاسې اشاره ورته وکړه د ازبکستان د لارې نه چې ریل پټلۍ راغله او هغه بیا مزار ښار ته رسېدلي، دا غواړي د کابل نه دا بیرته وصل کړي تورخم سره او بیا هغه د ریل ګاډو هغه شبکې سره په پاکستان کې وصل کړي تر څو د دوی دپاره دغه د مالونو لیږد رالېږد ډېر لنډ او اسانه شي. نو دا هغه نقطې دي چې په پاکستان یې اړباسلی دی او دا هغه بدلونونه دي چې موږ ورته هیله کولی شو چې هیله من واوسېږو چې پاکستان به هغه لوبې چې پخوا کولې اوس به نه کوي. اوس به راشم ستاسې مهمې نقطې ته، هغه دا ده چې ګورئ زموږ د چابهار د لاجوردو دهلیز دا اوږد مهاله پروژې دي. د هرې دهلیز څو پړاوونه وي. په اول سر کې دا فقط د سړکونو ټولګي، بیا په دې کې فیسیلیټیشن یا اسانتیاوې پیدا کېږي چې تاسې ګمرکي تعرفې، پاسپورټونو، ویزې پروسه، بیا دلته د مالونو ریګلاریک شروع کېږي چې کله لیږد را شروع شي او دا پراخه شي نو بیا هغه اقتصادي ګټې چې د پورې تړل شوي دي هغه را ژوندي کېږي. دلته بېلابېلو نقطو کې پانګه اچونه کېږي، نو بیا ستاسې هغه تش په نوم دهلیز هغه سړکونه چې دي هغه یو اقتصادي دهلیز کې بدلېږي چې په دې کې ډېر کار دی. د هوایي دهلیزونو موضوع زموږ دپاره لنډ مهاله ده. اوس په دې که موږ وګورو د پاکستان حریم تړل شوی دی نو هغه اوس په موږ باندې مصرف ډېر زیات شوی دی. هغه هم دوی اوس عوایدو باندې په شفافه ډول باندې دوی نه وایي چې څومره مصرف کېږي، زموږ پکې ګټه شته دی که نه، څو میلیونه موږ مصرف کړي دي. کله چې موږ هندوستان ته د 1 میلیون مال لیږو په دې کې څومره تعرفه ده چې حکومت یې پکې رسېږي، دا معلومات دوی په دقیق ډول نشي ورکولی. خو هوایي دهلیزونه لنډ مهال یو حل دی، په اوږد مهال کې موږ په ده باندې ملا نه شو تړلی. نو زموږ دپاره بهترینه لار ده چې دغه فرصت نه موږ ګټه پورته کړو، هند سره خپل تجارت بیرته فعاله کړو، همداراز د پاکستان نه ترانزیت په برخه کې اسانتیاوې ترلاسه کړو او د پاکستان اقتصاد بیرته د افغانستان
افغانستان اقتصاد سره وتړو ځکه چې په اوږد مهال کې دوی هم د تسترګې په لاره دي. نو که ولسمشر د اپټا نوم اخیستی هم نه دی، دوی په عمومیاتو باندې غږېدلي دي. د دې نه وروسته اړتیا دې ته ده چې زموږ خواته نه زموږ متخصصین، زموږ استازي، زموږ چارواکي دوی کښېني او په تفصیل د باندې کار وکړي چې دا به یو څه وخت نیسي. نو بیا موږ کولی شو چې په اوږد مهال کې د خپل اقتصادي ګټې په بشپړ توګه خوندي کړو. د سیمې په کچه تاسو وغږېدئ، بعضې غټې پروژې دي د سیمې په سطحه را روانې دي، همدا سیپک تاسو ویل، اقتصادي کاریدور او د سړک او کمربند نوښت دی د چین. افغانستان یې اوس برخه کړی، هماغه کې پاکستان او چین دواړو منلي چې دا به راغځئ دې خواته. په سیمه ییز اتصال باندې خبرې روانې دي، ولسمشر هلته وویل، او سیمه ییز اتصال چې پاکستان تر څو ورسره توافق ونه کړي، فکر نه کوم که هغه تطبیق شي. یا ټاپي پروژه که راشو، دا همکاري دپاره ښه ده د دغوی وادونو ترمنځه، تر څو چې پاکستان دپاره دا سره کرښه وي او دا وایي چې مثلا موږ هند ته اجازه نه ورکوو چې داسې دې راشي او بیا د خپل توکي مرکزي اسیا او یا بیا په دې لارو باندې تر اروپا ورسوي. څومره ممکنه ده چې بریالي شي دغه نورو پروژې؟ زموږ بعضې پروژې به تطبیق شي، بعضې پروژې به نیمګړې وي. نیمګړې په دې معنی چې مثلا که موږ ټاپي پروژه کې که پاکستان خپل سیاسي لیدلوری د سیمې په اړه نه بدلوي، دا په دې معنی چې هغه به په افغانستان کې اقتصادي پروژو ته غاړه نه ږدي. خو په دې وروستیو کې مهمه خبره دا ده چې پاکستان په دې نتیجه رسېدلی دی چې د دوی ګټې هم په خطر کې دي، د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب دی. نو بعضې پروژې به نیمګړي. جالبه دا ده چې په نواز شریف چې کله په واک کې و، هغه خپله هغه کړی و چې موږ غواړو چې په لاجوردو دهلیز کې ګډون وکړو. نو که پاکستان راځي ورسره به هند هم راځي. نو دا دی چې په اوږد مهال کې که چیرې موږ خپل دغه سیاست په ښه شکل باندې ولوبو، نو دا پروژې خو لنډمهاله نه دي چې کال دوه کې زموږ دپاره پایلې راکړي، خو زموږ دپاره په اوږد مهال کې په سیمه کې خپل سیاسي ارزښت ثابتولو دپاره، سیمه اتصال کې خپل فعاله ونډه ښودلو دپاره موږ وکارو. خو زموږ اقتصادي ستونزې به د سره په لنډ مهال کې نه حلېږي. اړینه دا ده چې موږ دپاره دغه پروژې هغه وخت ګټه کړي چې زموږ صادرات پیل شي. صادرات به هله ستاسې پیلېږي چې ستاسې تولیدي سکتور پیاوړی شي. له بده مرغه زموږ تولیدي سکتور لا پیاوړی نه دی. اوس هم تاسې د جاولو او د کلچو نه واخله تر هر توکي چې دی هغه تاسې افغانستان ته مشکل هم دا دی چې تجارت د بیلانس کسر به ورسره نور هم ډېرېږي وي د دې هغه سره. نو هغه بیا که ستاسې دغه لارې پرانیستل کېږي هم، اوس که موږ وایو چې زموږ 1 میلیارډ ته زموږ صادرات رسېږي، خو که 1 میلیارډ صادرات رسېږي 1.5 میلیارډ ستاسې چې دي هغه واردات دي. نو که 1 میلیارډ ته هم ورسېږي 800 دومره د پام وړ زیاتوالی نه راځي. بل تاسې دغه صادرات هم چې دي دا هوایي دهلیزونو په مټ باندې دي چې دا ډېره قیمته تمامېږي. دا په اوږد مهال کې حل لاره نه ده زموږ لپاره. نو اړینه دا ده چې مثلا تاسې اذربایجان ته هندواڼې ولېږئ، 40 ټنه مال هم ور ولېږئ، بار هم که خلکو ته وویلې چې دا د موږ، نو په هغلته به 100,000 ټن تولید شوی، تاسې 40 ټنو باندې خلک غولوي. نو هغه 2 لکه یا 1.5 لک ډالر باندې تاسې کرا ورکوي، دا لېږئ اذربایجان ته په سبسډي باندې. نو دا خو د تجارت هغه عملي لار نه ده چې تاسې فقط د خلکو سترګو کې خاورې وشیندئ. مهمه دا ده چې تولیدي سکتور پیاوړتیا دپاره موږ خصوصي سکتور ملاتړ وکړو. زموږ سوداګر اوس هم د بودیجې کله چې دوی مالیه ورکوي مالیې وزارت ته، کله چې دوی جواز اخلي، کله چې دوی مالونه راوړي په تورخم باندې په ګمرکونو کې، اوس هم ډېر موضوعات دي چې تر اوسه روښنایي پرې نه ورکول کېږي، معلومات پرې نه ورکول کېږي. دوی وایي چې صادرات 1 میلیارډ ته رسېدلي او پلان دی چې راتلونکي کال کې 2 میلیارډو ته ورسېږي. د صادراتو ډېرېدو سره باید اتومات د بیکارۍ کچه مې هېواد کې ټیټه شوې وای، تر څنګ یې باید هغه اقتصادي وده چې د دې هېواد هغه ورسره ښه شوې وای. اما دا منفي خواته روان دي، بیکارۍ کچه لوړېږي، د فقر کچه لوړېږي او صادرات. یوه مهمه موضوع دلته د اقتصادي تنوع یا اکنومیک ډایورسفیکیشن ده چې تاسې په یو جنس یا په یو توکي باندې تکیه نه کوي. هغه هېوادونه چې تانا په تیلو ګازو باندې تکیه کوي هغوی هم اوس په دې تکل کې دي، لکه ترکمنستان چې موږ باید د ده نه اخواته نور تولیدي سکتور ته پاملرنه. له بده مرغه موږ په زراعت کې بند یو. زراعت کې موږ د تاریخ په اوږدو کې زموږ دا باغونه دي تولید کوو او په ډېر سنتي شکل باندې لګیا دی او هغه تولید دی. که تاسې د افغانستان د صادراتو 50 توکي وګورئ، لومړي 50 توکي پای کې یو یا 2 قلم پرته، دغه 48 یا 40 توکي ټول دغه زراعتي توکي دي چې موږ صادروو. بیا په دغه زراعتي توکي کې هغه 2 توکي چې دوی ډېر زیات دي، هغه زعفران دي او هغه هنګ دی چې دوی صادروي او زموږ په صادراتو باندې پام وړ تاثیر غورځي. مهمه دا ده چې موږ یو خو صادرات لا زیات پیاوړي کړو. دغه د سبسډیانو نه موږ راووځو، د ځمکې د لارې نه هندوستان سره پاکستان ته تجارت وکړو، خپل دغه زراعتي توکي ولېږو. دوهم دا ده چې موږ
موږ تنوع راوړو. تنوع په دې معنی چې موږ نور تولیدي سکتور ته باید ووځو. په دې کې اول ګام دا دی چې موږ امپورټ سبسټیټیوشن یا د وارداتو بدیل په برخه کې فکر وکړو. ډېر داسې توکي دي چې موږ مثلا صابون، شامپو، کلچې، دا نور خوراکي شیونه دي. زموږ اچار اوس هم زموږ مربا د ایران نه راځي. برخه کې چې موږ تاسو مڼې تولیدوو دا زراعت کې هم هماغه حال ده. ګورئ موږ مڼې صادرات موږ ویدو چې راوارد هم کړي، ډېر هم راوارد کړي. بل جالبه څه ده، موږ شات تولیدوو، شات بیا واردوو. مربا اوس څومره سخت شی دی چې موږ نشو تولیدولی. د ایران نه زموږ مربا راځي. نو دا چې هغه شیونه چې موږ تولیدولی شو هغه هم موږ واردوو. نو مهمه دا ده چې دغه د زراعتو د صادراتو کې موږ دغه پروسس برخه کې چې دا موږ د یو ګام بل د ارزښت لوړ کړو چې اقل دغه صادراتو مخه خو له بده مرغه د کاغذ په سر باندې یو ستراتیژي جوړه شوې ده، خو د تطبیق په برخه کې لا هیڅ پرمختګ نه دی شوی. مننه. وخت هم کم دی. وروستۍ پوښتنه به په همدې راټول ممکود عباس چې خلکو سره یو دا اندېښنه ده که بیرته تورخم پرانیستل کېږي هغه زړې دغه نوې لارې چې دې نه به بیا فکر راوړي، ځکه موږ بیا وایي هماغه هغه یو چې لنډ او اسانه راته وي هماغه ته پراته یو، بیا نور پسې نه ګرځو. د چین اورګاډي خط دی، وایي دا به همدغسې چې پاتې دی، بیخي به د پامه ووځي، یا د مرکزي اسیا هیوادونو سره یا د چابهار او د لاجورد لارډۍ باندې وایي کېدی شي بس نور د افغانستان د حکومت د پامه وغورځېږي. دا اندېښنه څنګه وارزوئ؟ او تر څنګ د صادراتو د لوړېدو دپاره وایي تولیداتو دپاره باید کور کې کار وشي چې باید دا ده چې دغه ټولې سیمه ییزې پروژې د افغانستان سیمه یي ارزښت په دې حکومت کې نه دی شروع شوی. دا په 2009 کې په امریکا کې طرحه شوه. په 2011 کې هیلری کلینټن اعلان کړه د سیمې دپاره، او دا د سیمې لومړیتوب دی د امریکا او د سیمې هیوادونو او همداراز د ورلډ بانک او آسیا پرمختیایي بانک د هغوی لومړیتوب هم همدا دی چې په سیمه کې دغه اتصال رامنځته شي او په اوږد مهال کې دلته اقتصادي رشد رامنځته شي، چې په دې کې چین هم یو مهمه لوبغاړی دی. نو دا دی چې هغه تشویش خو نشته دی، خو مهمه دا ده چې که چیرې موږ ته دا لارې خلاصېږي نو بیا به موږ په تش واردات کوو که صادرات بهر کوو. د هغه دپاره دا دی چې موږ په څو برخو کې مهم کار وکړو. د سوداګرو دپاره تر ټولو مهم امنیت برابر کړو چې زما په فکر ناشونې نه ده. دوهم دا دی چې سوداګرو ته موږ د برېښنا امکانات برابر کړو، سوداګرو دپاره موږ د ځمکې امکانات برابر کړو، او دغه دولتي سازمانونو چې دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي. یو وار چې دغه ستونزې حل شو، تاسې به وګورئ زموږ سوداګر له بده مرغه په پاکستان کې پانګه اچونه کړې، په پاکستان کې فابریکې لري، ولې موږ ورته سوداګري خو نه وایي چې په تېر یو کال کې 1400 ډېر پانګوال وتلي او خپلې پانګې میستلي. دا هغه پانګوال دوی چې ترکیې ته تللي، پاکستان کې همدغه اوس په 4 یا 5 میلیارډه پانګه اچونه چې دا هغه زموږ افغان پانګوال دي. ولې موږ ته زمینه ولې ورته زمینه نه برابروو چې راشي دغلته تولید وکړي؟ نو که دوی دپاره زمینه موږ برابروو زموږ تولیدي سکتور به په خپلو پښو ودرېږي. په اوږد مهال کې موږ کولی شو چې په دغه لارو نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړو. هغه شی چې دوی ډېر زیات یادوي چې دې لارې نه به موږ ته عواید راځي، که چیرې دا لارې 100% فعاله شي، 100% عملي شي، نو او دلته موږ ته عواید شروع شي چې هغه په اوږد مهال کې ډېر کار ته اړتیا لري، نو بیا به هم دغه ټول عواید زموږ د ټول ناخالصه کورني تولیداتو فقط هغه 5% سلنه هغه تشکیلوي. نو دا دی چې زموږ لپاره اصل ګټه دا ده چې په دغه لارې باندې موږ صادرات وکړو. زموږ د معدن، زموږ د نیمه قیمتي ډبرې، همداراز واردات ارزانه او اسانه کړو. نو چې کله دا دواړو خواو ته دغه بلانس جوړ شي نو اوږد مهال کې زموږ دپاره د ګټې او اقتصادي ګټې باعث ګرځي. مننه ډېره زیاته شرافت. سلامات. قدرمن لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره